سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست یو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 9 چې د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر له 20 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. له افغانستان سره د ازبکستان د همکارۍ دوام. د ازبکستان ولسمشر ویلي افغانستان د دوی د همکارۍ له مهمو برخو څخه دی. له نړیوالو د ملا عبدالغني برادر اخوند غوښتنه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له نړیوالو غوښتي چې د تحریمونو او فشارونو پر ځای له اسلامي امارت سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي. او د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د روغتیا نړیوال سازمان له عمومي مشر ډاکټر تیدروس ادهانوم سره په هند کې لیدلي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ازبکستان ولسمشر ویلي افغانستان د دوی د همکارۍ له مهمو برخو څخه دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف د منځنۍ اسیا او جاپان سرمشریزه کې د وینا پر مهال ویلي چې افغانستان د دوی د همکارۍ له مهمو برخو څخه دی. نوموړي د یو سوله ییز باثباته او د پرمختګ پر لور روان افغانستان هیله څرګنده کړې ده. میرزیایوف د غرض له افغان ولس سره د جاپان له دریځ مننه کړې او ډاډ یې څرګند کړی چې د دوی ګډې هڅې او همغږي همکاري به د افغانانو د ژوند د کیفیت ښه والي، ټولنیز، اقتصادي او زیربنایي پرمختګ او په سیمه ییزو اقتصادي پروژو کې د افغانستان د فعاله ګډون لامل شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له نړیوالو غوښتي چې د تحریمونو او فشارونو پر ځای له اسلامي امارت سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند نن په بلخ ولایت کې د یوه سوداګریز مارکیټ د کار د پیل په مراسمو کې د خبرو پر مهال د سیمې او نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د تحریمونو او بې ځایه فشارونو پر ځای دې له اسلامي امارت سره اقتصادي اړیکې نرمې او پراخې کړي. نوموړي زیاته کړې چې په سیمه کې یو هوسا او پیاوړی افغانستان د نورو هیوادونو په زیان نه دی، بلکې د نورو هیوادونو له هوساینې او پیاوړتیا سره مرسته کوي. نوموړي د غرض ویلي چې د عامه او خصوصي مشارکت او نورو قراردادونو له مخې د خصوصي سکتور سره د سترو اوږدمهاله پروژو په برخه کې د اسلامي امارت تعامل د دې ښکارندویي کوي چې په افغانستان کې د داخلي او بهرنۍ پانګونې لپاره زمینه برابره ده. د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د روغتیا نړیوال سازمان له عمومي مشر ډاکټر تیدروس ادهانوم سره په هند کې لیدلي. عامه روغتیا وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې افغانستان کې د پولیو ویروسي ناروغۍ د تشخیص په موخه د معیاري لابراتوار د خدماتو پر څرنګوالي، د افغانستان روغتیايي سیستم د پیاوړتیا په موخه د نړیوالو د ملاتړ، د افغانستان د روغتیايي سیستم سره د همکارۍ او پراختیا لپاره د بدیلو سرچینو په موندنې، په نړیوالو روغتیايي کنفرانسونو او غونډو کې د افغان روغتیايي مسؤلینو د ګډون او د هیواد په 318 ولسوالیو کې د جوړیدونکو عمومي روغتونونو په تجهیز خبرې کړې دي. د عامه روغتیا وزیر د معیاري روغتیايي خدماتو وړاندې کولو په موخه د روغتیا نړیوال سازمان همکاري اړینه بللې ده. بل لور د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر په یادو برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې روغتیا نړیوال سازمان به له ټولو غړو هیوادونو سره د روغتیايي خدماتو د برابرۍ، د ناروغیو د مخنیوي او د ټولنې د روغتیا لا ښه کولو لپاره خپل ملاتړ او همکاري جاري وساتي. او وروستی خبر همدا چې د کانونو او پېټرولیم وزیر له یوه خصوصي شرکت سره د دایکنډي ولایت د مرمر ډبرو تړون لاسلیک کړ. د کانونو او پېټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري د دایکنډي ولایت د مرمر ډبرو تړون چې 14.4 کیلومتره مربع مساحت لري د میزان سلطاني شرکت سره د 13 کلونو لپاره لاسلیک کړ. د کانونو او پېټرولیم وزیر د یاد تړون د لاسلیک پر مهال ویلي چې د دې تړون په لاسلیک سره به د عوایدو سربیره د سیمې خلکو ته کاري فرصتونه برابر او د غرض به د مرمر ډبرو پروسس د هیواد دننه ترسره شي او له پروسس وروسته به بهرنیو هیوادونو ته صادرې شي. د یادونې وړ ده چې یو شرکت به د اکتشاف او استخراج په برخو کې 283 میلیونه افغانیو په ارزښت پانګونه وکړي. د دې ترڅنګ به له 200 څخه زیاتو هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر او د سیمې خلکو ته به د ټولنیزو چوپړتیاو په برخه کې هم کار وکړي.
کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.